دوستانو هغه رضوان ټیک ټاکر ونیول سو کوم وسیل پردو جنکو سره ویډیوګانې جوړولې سارا کې ټکې مانو کې ټکې نمرا کې ټکې نو هغه 15 کلو جلکۍ هغه کړې وه بیا اسلام آباد ته بولې وه نو اوس د چارسدې پولیسو ونیو راځئ دغه تفصیل مکمل تفصیل په دا ویډیو کې وګورو رضوان یو ټیک ټاکر ما د تعلق سره په ټیک ټاک باندې کې میسجونه وغیره وغوښتل بیا چې دی ما سویل د اسلام آباد ته مې وغوښته ګرځ اسلام آباد کې راسره وه او تقریبا یو میاشت راسره باندې راته ما سره چې دی یو میاشت تېره کړې وه اسلام آباد کې او چې کوم څه د دوا شوي دي کوم وایس کړې ده او تقریبا یو میاشت ما سره وه. بسم الله الرحمن الرحیم. مونږ ته په ریسنټ تاڼه کې په 4/8/2025 باندې د یو ماشومې د مسپلیس رپورټ درش په هغې کې چې کوم دی مونږ بیا کار شروع کړو نو دا مونږ سره رضوان یو ټیک ټاکر دی چې دغه ماشومه دا د ټیک ټاک په ذریعه باندې چې د دوی هلو های برابر شوي د یو بل سره تعلق ماله جوړ کړی نو د ټیک ټاک په ذریعه باندې دا ماشومه د کوره راویستله او دا د بوتله چې دا د بوتله نو دا د بیا هلته په اسلام آباد کې په هایټس کې چې کوم دی نو ساتلې وه تقریبا یو نیمه میاشت بیا چې کله د یو نیمه میاشت دا ماشومه ځان سره ساتلې وه د هغې تېره 14 سال عمر دی زموږ د ریسټ تاري په ایریا کې اوسېږي دا چې کله بیا پلار یې رپورټ وکړو او دې هلک ته پته ولګېده ټیک ټاکر ته چې اوس یې پلار رپورټ وکړو نو ده داسې کار وکړو چې د بیا د دې جینۍ ته دا خبره وکړله چې یاره ته اوس ځه او ستا پلار چې کوم دی نو رپورټ کړی دی بیا دغه جینۍ هایټس ته چې کوم دی نو را رخصت کړله هغه بیا مونږ ته میلو شوله هغې مونږ سی ډي آر باندې په دغه کار شروع کړو مونږ ته میلو شوه چې مونږ راوستله هغې ټوله خبره وکړله چې دا رضوان نومې ټیک ټاکر دی او زما سره په ټیک ټاک باندې هلو های جوړ کړي او بیا ته ماته وویل چې د کور راځه زه ورسره ووتم بیا د هغې نه پس د هغې نه مونږ 106 بیان ریکارډ کړو د ده خلاف راپر دعویداري په 376 او 53 CBI کې مونږ پرچه ورکړله دا هلک مونږ ونیو دا ټیک ټاکر دی چې کوم دی نو وایي چې او بلکل دا جینۍ ما د کور ایستلې وه او ما سره وه او لکه بس ما استعمال کړی دی بیا د هغې مونږ میډیکل رپورټ دغه کړو نه میډیکل رپورټ هم د دې پازیټیو راغی نو دا اوس یو عجیبه غوندې کې دغه دی چې لکه سړی ټیک ټاک خلک انسپیس دپاره او د هغې صحیح حساب کتاب وي او دغه وي نو دا وګوره دغه کس دی تاسو ته پخپله چې کوم دی نو تپوس وکړئ ورته بیا ومومئ د دې خپل جرم اقرار هم کوي ورسه کوي تاسو تپوس وکړئ والدینو دا پیغام ورکوو چې کوم ماشومان یا دا ټیک ټاک یوز کوي یا نور څه یوز کوي یا نور څه خبره کوي نو کم از کم کیر پکار دی چې یو پلار یو مور ته د خپل زوی د موبایل هر څه پته لګي چې دا موبایل زما د بچو سره شته او که نشته که پرسته انکیس ای نو چې پازیټیو رول طرف ته ځي نیګیټیو رول طرف راځي چې هغه په هغې باندې چک ساتي چې زما د زوی زما د لور د موبایل کې دا ټیک ټاک کې دی څه کوي چا سره څه کوي دا د ایجوکیشن طرف ته ځي او که دا کې د غلط کار طرف ته ځي